لتوقيع الاتفاق. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات له طالبانو سره د سولې توافقنامې عملي کېدو ته ژمن دي، خو د دې توافق یو شمېر برخې باید د امریکا کانګرس ته وړاندې شي. مایک پمپیو له سی بي اس ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي له طالبانو سره د سولې توافقنامه دوه محرم اجرایي اسناد هم لري چې کانګرس ته به وړاندې شي. دوه اجرایی عنصرونه شته، دا دواړه محرم دي. دا اجرایی نظامی اسناد دي چې زموږ د پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. د کانګرس هر غړي ته به دا دوه محرم اسناد وښودل شي. مایک پمپیو د ولسمشر غني د هغو څرګندونو په ځواب کې چې د طالب زندانیانو د خلاصون لپاره له امریکا سره کومه هوکړه نه لري هم غبرګون وښود. نوموړی وایي ډېر کسان هڅه کوي چې د خلکو د پام اړولو او په رسنیو کې د شور جوړولو لپاره ځینې اقدامات وکړي، خو په وینا یې متحده ایالات هغه تړون ته ژمن دي چې له طالبانو سره یې لاسلیک کړی. مایک پمپیو وایي متحده ایالات له طالبانو سره تر اوږدو او سختو خبرو وروسته دغه مرحلې ته رسیدلي او نه غواړي چې بیرته په شا شي. تاسو ولیدل چې په سند کې څه وو. موږ له ټولو خواو سره د اعتماد جوړولو لپاره کار کوو. ډېر خلک به وي چې یو څه به وایي، شور به جوړوي او په رسنیو کې به د خلکو د پام اړولو لپاره ځینې اقدامات کوي، خو زموږ لپاره هغه څه مهم دي چې تر دې ځایه رسیدلی یو. سخت پړاوونه مو شاته پرېښي څو خپل ځواکونه بیرته ستانه کړو. موږ باید داسې شرایط برابر کړو چې 40 کلن بحران ختم شي. په ورته مهال ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر له اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې متحده ایالات د سولې توافق د راتلونکو اقداماتو د عملي کېدو لپاره د ولسمشر پر رهبر